السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمه، چې کله په سکرین باندې تلاوت کیږي، قرآن مجید ور باندې خلاص وي، نو سکرین ته د لاس ور وړلو نه بغیر تلاوت کول جایز دی ور باندې، خو بغیر د اودس نه. البته سکرین ته چې کله قرآن مجید ور باندې خلاص وي په سکرین باندې، نو په ټیم کې بے اودسه لاس ور وړل سکرین ته جایز نه دی، ځکه چې کله سکرین باندې د قرآن مجید خلاص وي نو دا اوس بعینه د قرآن حکم لري، نو هماغه آداب او رعایت ساتل ضروری دي چې کوم د قرآن مجید اړوند دي. البته د قرآن مجید خلاص هم وي، نو به وجود هم د قرآن د موبایل شا طرف ته یا بیک سایډ یا لیفت یا رایټ چې کوم اطراف دي کنه، ښي طرفونه کیڼ طرفونه، په دې طرفونو باندې لاس بیا هم لګولی شي سړی، خو صرف سکرین ته لاس نشه ور وړلی بیا اودسۍ حالت کې. نور موبایل کې تلاوت هم جایز دی بغیر د اودس نه، صرف په کتلو سره چې سکرین ته لاس نه ور وړی، او لمس یې نه دی جایز چې کله د اودس نه وي. البته د موبایل لمس جایز دی، خو سکرین ته لاس نشه ور وړلی.